هوټلونو کې ستر حیا دوی تباه کوي. دریم دا چې په دې هوټلونو کې چې ښځې راغونډیږي د واده د مراسمو لپاره پوره سنګار او زینت کړی وي او ناوې هم په آرایشګاه کې ډیره ښه جوړه کړې وي او د خلکو تر مخې دروي. امام ترمذي رحمه الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خادم حضرت میمونې بنت سعد رضی الله عنها څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. مثال د هغې ښځې چې خپل زینت ته په غوره کې وي او بې د خپل کور څخه بل ځای خپل سینګار ښکاروي، داسې دی لکه مثال د هغو تیارو چې د قیامت په ورځ وي او هیڅ رڼا نه لري. یعنی کله چې ښځه کوکب دوری لیکي، یعنی کله چې ښځه هغه زینتونه او سینګارونه چې ښودل یې بې له خپل اهل څخه بل چاته روا نه وي او دا یې نورو خلکو ته ښکاروي، د قیامت په ورځ به په داسې تیارو کې راګیر وي چې عقل او سترګ به یې هیڅ کار نه کوي، نه به حجت او برهان لري او نه به کومې خواته د تګ حرکت کولی شي، د الله په عذاب کې به ګرفتار وي. څلورم دا چې په دې هوټلونو کې ناوې او نورې ښځې چې په پوره سنګار او آرایش یې کړی وي در مراسمو تر ختمېدو پورې څو واره خپلې جامې او خپل کالي بدلوي چې دا کار هم حرام دی. امام ابن ماجه رحمه الله له حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها څخه روایت کوي، هغه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې رسول الله به ویلې: ایما امرأة وضعت ثیابها فی غیر بیت زوجها فقد هتکت ستر ما بینها و بین الله. هر هغه ښځه چې خپل کالی بې د میړه له کور څخه بل ځای وکاږي نو بېشکه مات یې که هغه ستر چې د دې ښځې او د الله رب العزت تر مابین موجود و. یا خو د ضرورت مسله ده چې خپل پلار کره، خپل مور کره، خپل کور کره ځي چې جامې یې خرنیږي هلته به یې اغوندي. اما دا هوټلونو کې چې د زینت دپاره په ساعت کې 3 رقمه لباس اغوندي، په دې ښځو د الله لعنت دی. پنځم، په دې هوټلونو کې د هوټل هغه بې بندوباره کار کوونکي چې په نننۍ ورځ کې دې ته ګارسون وایي، په دې هوټلونو کې د هوټل هغه بې بندوباره کار کوونکي د ښځو په منځ کې بې له کوم قید و شرط څخه داسې ګرځي لکه خپل کور کې د خپلو خلکو سره. هغوی ته ډوډۍ راوړي، خدمت یې کوي او هر رسم و رواج ته یې رهنمایي کوي. آیا دا اختلاط روا دی مسلمانانو؟ آیا مسلمان دا کار په کور کې کوي چې پردی نامحرم سړی د دوی په ښځو کې ګډ وډ وګرځي او د هغو خدمت دې وکړي؟ آیا دا کار خوښوي؟ دا خو هغه وخت چې په هوټل کې د نارینهو او ښځو ځایونه بیل وي، هغه به څه کوي چې نر او ښځې په یو ځای کې سره ناست او ولاړ او خپل خواږه مجلسونه کوي او د رقصونو قسمه قسم سازونه او سندرونو سیل کوي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. زه نه پوهېږم چې الله رحم او د الله صبر څومره لوی حلیم ذات دی چې په ځمکه کې د ژوندي نه باسي. شپږم دا چې په دې هوټلونو کې زوم او ناوې په ډیر ښه لباس او سینګار کې پردیو ښځو په مخ کې داسې د یهودو او نصارو مراسم او اعمال اجرا کوي چې د ټولو معذرت غواړم د شهوت پارونکي وي. اوم دا چې په دې هوټلونو کې ساز او سرود او رقصونه کیږي او هغه فاسد او فاحش فلمونه کتل کیږي چې اسلام هغه ته د لویې کرکې او تباهي په سترګه ګوري. اتم دا چې په دې هوټلونو کې ښځې خو بلکل مونځ نه کوي، خو نارینه هم د ساز او سرود په لذت کې الله تعالی او د هغه بندګي له یاده وباسي، د الله په غضب کې ګرفتاروي. او بل دا چې د دې ټولو فسادونو لپاره له اندازې زیات مصارف کیږي چې له ګناهونو پرته بل څه کور ته نه راوړي. حاصل دا چې د واده ولیمه په اسلامي ټولنه کې له خپلوانو، همسایهګانو او مسکینانو سره د همدردي او ترحم له حقوقو څخه یو اجتماعي او ټولنیز حق دی او لوی ثواب پکې پروت دی. او دا باید هم په ډیر تأسف سره ووایم چې بعضې بېوقوفه او جاهل او مغرور په نامه ملایان هم د دنیا د تمې په خاطر په دې مراسمو کې ګډون کوي. او مخکې په بله ورځ کې ما تاسو ته د علماو قول را نقل کړل چې د دې په نکاح کې شک دی چې آیا نکاح هم کیږي که نه کیږي. او هغه څوک چې په نامه عالم دی د دې محافلو څخه هم خوند اخلي او د هیڅ ناروا منع نشي کولی، دا ځکه چې له یوې خوا د رواجونو تر تاثیر لاندې راغلی او له بلې خوا یې د 5 روپیو په خاطر د محشر ورځ له یاده وتلې ده.
خو په آخر کې یوه یادونه باید درته وکړم په ښارونو کې که د ضرورت په اساس چې په کورونو کې د واده ولیمې د ډوډۍ ورکولو امکان نه وي او میلمنو ته په هوټل کې تیاره او ورکړی شي نو باک نه لري، خو چې داسې فاسد رواجونه نن دي چې د رقص و موسیقي و بدبختي ده دا نه په هوټل کې د تیاره کړي دا دې وړي ورې کړي. خو بیا هم ښه خبره دا ده چې دا ډوډۍ د خپل کور سره نږدې ورکړی شي ځکه دا ولیمه د همسایهګانو دوستانو او خپلوانو حق دی. دا خو لا پرېږده چې ښځې دې هوټلونو ته بوځي، ښځې دې په کورونو کې که سړو دپاره ځای نه وي هغو ته دې په هوټل کې ډوډۍ تیاره کړي، په اسلامي طریقه دې هلته هغو ته ډوډۍ ورکړي. نن ورځ چې کومه بدبختي ده په دې طریقه باندې نه.